السلام علیکم ګرانو دوستانو. نو راځم د بیګانې کوم چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره شوه. نو لوبه خو واقعا ډېر جالبه لوبه وه. نو بعضې نقاط چې باید نظر لاندې ونیول شي د افغانانو په ټیم کې، بعضې هغه لوبغاړو انتخاب چې په کار نه و چې پاکستان سره په دې لوبه کې په دې سکواډ کې دوی باید شامل شوي وای. نو لکه د اصغر شاملول، ځکه چې اصغر آوټ اف فورم دی په دې وخت کې، نو وخت سره یعنې کپتان و د دې په ټیم کې د دې شتون لازمي وه، ضروري وه. نو اوس وخت کې دغه نړیوال جام ده، نو دغه مهمې لوبې دي. هر یو لوبه ډېره زیاته مهمه ده. موږ یو لوبه کړې وه او هغه لوبه هم ګټلې وه. نو موږ سره یعنې واقعا نړۍ په سطحه یعنې موږ سره ښه بالران شتون لري او همدارنګه بیټینګ هم موږ سره ښه، خو بعضې لکه اصغر باید په سکواډ کې نه وای اخیستل شوی او همدارنګه د دې ورور کریم جنت. نو کریم جنت واقعیت خبره ده چې دا ښه بولر ده. وخت سره چې کوم سیریزونه ترسره شوي دي نو هغې کې د ښه بالینګ کړی ده او ښه بیټینګ یې کړی ده. خو په اوس وخت کې چې موږ دا وکتو په نیپال لیګ کې، نو هلته خاصتا د دې په بیټینګ کې هم کوم خاص کارکردګي نه وه. هلته بیخي هلته هم په ون ډاون پوزیشن کې راته، خو چندان د هغه به یې سم نه کولو، په فورم کې نه ښکارېده یعنې. نو چې دا هم باید په سکواډ کې نه وای او اصغر هم باید په سکواډ کې نه وای اخیستل شوی. اصغر په ځای باید عثمان غني ته چانس ورکړل شوی چې هغه واقعا یو ښه بیټسمین ده، یو کمپلیټ بیټسمین ده. نو همدارنګه د کریم جنت په ځای هم باید موږ یو ریګولر بالر ته باید موږ ځای ورکړی وای. نو که چېرته دغه 18 اوور یو ریګولر بالر ته موږ ورکړی وای، نو دا هېڅ امکان نه درلوده چې دغه 24 منډې په 2 اوورو کې ډېرې زیاتې منډې دي، یعنې د دې پوره کول داسې په اسانۍ سره نه شو کېدی. نو ځکه چې د پاکستان الریډي 15 وکټې تللی وې، نو 15 وکټې د دوی تللی وې او همدارنګه که چېرته موږ سره نوین الحق غوندې چې 18 اوور یې داسې یو اوور یې ترسره کړو چې واقعا چې ډېر ښه اوور یې ترسره کړو، چې یعنې په 18 اوور کې 1 وکټه او 4 ډاټ بالونه ترسره کول او همدارنګه یوازې 2 وکټې دی وبخښئ یوازې 2 منډې دی ورکړې او په دې حساس وخت کې وکټه هم واخیسته چې 40 منډې اخري په 2 اورونو کې پاتې شول. نو په دې وخت کې که چېرته کریم جنت په ځای موږ یو ریګولر بالر موږ درلودلی، نو فکر نه کوم چې دغه 40 منډې په 1 اوور کې دی ورکړلې، 4 شپږیزې دی باندې ولګېدلې. نو ډېره مشکله وه چې یو ریګولر بالر موږ سره وای، که چېرته هغې منډې به ورکړې وای حتما یا به 6 7 8 9 منډې پورې. نو بیا هم آخري اوور ته لوبه تلله، نو چې آخري اوور کې بیا هم موږ سره نوین الحق شتون درلوده، نو یعنې موږ ته هم چانسونه و چې دغه لوبه موږ بیرته رااړولی وی، بیرته م راګرځولی وی. خو بعضې غلطیانو په افغان ټیم کې همدارنګه مس فیلډینګ په وشو چې یو ځای په بعضې ځایونو کې چې یو منډه باید راغلی وی، نو دوی مس فیلډینګ له وجې نه هغوی 2 منډې ترسره کړلې. نو بعضې نقاط دي چې باید نو افغان ټیم د آینده لوبو کې د نظر لاندې ونیسي. نو که چېرته دغه لوبه موږ ګټلی وی، ورپسې نیمیبیا سره وه، نو هغه خو دومره قوي ټیم هم نه ده، نو هغې نه هم ګټلی شو. ورپسې نیوزیلینډ او انډیا نه که چېرته د دواړو کوم یو میچ ګټلی وی، یعنې په سیمی فاینل ته تګ لپاره زموږ چانسونه ډېر زیات و. خو بیا هم افسوس نه ده پکار او آینده لپاره موږ نورې لوبې هم لرو. نو د نورو لوبو لپاره چې کوم په دې میچ کې موږ بعضې غلطیانې ترسره کړي دي زموږ د ملي لوبډلې، نو دوی باید هغه ټول نظر لاندې ونیسي او آینده لپاره دغه پوینټونه چې کوم دوی تکرار کړي، یعنې همدغه لامل شو چې دغه میچ دوی وبایلي، نو دا باید نظر لاندې ونیسي او آینده میچ کې دا تکرار نشي.